شیخ زاید پوهنتون هم له هغو علمي مرکزونو څخه دی چې د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د کوڅې پښتونخوا افغان پوهنتون بریالی ادامه بللی شو. یاد پوهنتون یوازینۍ موخه دا ده څو د وخت غوښتنو اړتیاو ته په کتو له ورځې سره سم نوې زده کړه محصلانو ته ورکړي او د ټولنیز بهیر د پرمختیا په موخه روزل شوي کدرونه ټولنې ته وړاندې کړي. افغان پوهنتون په 1999 زیږدیز کال د اپریل په 28مه نیټه چې د 1988 لږدیز لمریز کال د سور له 9 نیټې سره سمون لري د پېښور په کوزه پښتونخوا کې د کډوالو افغان ځوانانو د روزنې په موخه د یو خصوصي پوهنتون په توګه جوړ شوی و. په 2000 کال کې د افغانستان د منځمهال ادارې له جوړېدو وروسته د خوست میشتو د غوښتنو په اساس د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ځانګړي فرمان خوست ولایت ته ورکړل شو او د لیک چارې د 1981 لږدیز لمریز کال د وږي په میاشت کې بشپړې شوې چې د دولتي پوهنتون په توګه د خوست پوهنتون تر نامه لاندې کار پیل کړ. د افغان پوهنتون په غږه کې اووه پوهنځي طب، انجینري، کرنه، حقوق او سیاسي علوم، ژورنالیزم او ادبیات، شرعیات او کمپیوټر ساينس پوهنځي فعال و. خو د هغه وخت له امکاناتو سره سم په خوست کې د ژوند سختو شرایطو ته په کتو سره د افغان پوهنتون ټولو استادانو او کارمندانو ونه کړای شول چې په خوست کې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. همدا لامل و چې خوست ولایت ته له لږ وروسته یوازې 4 پوهنځي طب، انجینري، حقوق، ښوونه او روزنه فعال پاتې شول. خو په انجینري پوهنځي کې د کرنې، د حقوقو پوهنځي کې اداره او تجارت، شرایط او ښوونې او روزنې تر چتر لاندې په ریاضي او فزیک، کیمیا، بیولوژي سربیره د ژورنالیزم، ادبیاتو او کمپیوټر ساينس څانګې هم فعالې وې چې د کانکور د نمرو په اساس به د پوهنتون په داخل کې د ثبت نام پر مهال د دوهم ځل انتخاب له مخې محصلین ورته جذبېدل. شیخ زاید پوهنتون په لومړیو کې د خوست پوهنتون په نامه یادېده چې کومه ځانګړې ودانۍ نه درلوده، بلکې د ښار په یوه څنډه کې د میخانیک لیسې په ودانۍ کې تدریسي چارې پر مخ روانې وې او د کرنې ریاست په ودانۍ کې د لرې پرتو سیمو محصلین لیلیه شوي وو. خو د خوست میشتو د بشپړو هڅو او پخواني ولسمشر حمید کرزي د ادارې د پاملرنې په نتیجه کې د متحده عربي اماراتو په مرسته له خوست ښار څخه تقریبا 6 کیلومتره لرې په شمال لویدیځه څنډه کې په 900 جریبه ځمکه کې ودان شو چې ټول ټال یې 19 دوه پوړیزې ودانۍ چې 8 تدریسي خونې، یوه د ریاست ودانۍ او 8 د لیلیې ودانۍ شاملې وې چې ترڅنګ یې د لیلیې د محصلانو لپاره د مسجد او ډوډۍ خوړلو 2 یوه پوړیزې ودانۍ هم لرلې. یا د ودانۍ په 1986 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې چې د متحده عربي اماراتو د دې بلاعوضې مرستې د ستاینې په موخه یاد پوهنتون هم د شیخ زاید په نامه ونومول شو. د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي ودانیو سربیره د قدري روغتون یوه 2 پوړیزه ودانۍ، د پوهنتون د عامه کتابتون ودانۍ، د نجونو د لیلیې 2 پوړیزې ودانۍ، مسجد او د ډوډۍ خوړلو 2 یوه پوړیزې ودانۍ د بېلابېلو ادارو په مالي مرسته نوې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادونې ده چې د شرعیاتو پوهنځي لپاره هم یوه 4 پوړیزه ودانۍ، د ارشیف ودانۍ او هم د لیلیې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.